بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مو هوم منیو هم خلاصه کړه، ویو منیو هم خلاصه کړه. دلته دا کویک سټینډرډ بار کې یو بعضې ټولز پاتې دي چې دغه دوه موږ ډېر زیات استعمالوو، هم یو ریډو یو انډو. انډو څه کار کوي؟ انډو چې د ټو کینسل د لاست ایکشن. انډو همیشه لاست ایکشن کینسلوي. کوم کار چې د آخري کار کړی وي هغه درته کینسل کوي. او بل ریډو ده to cancel the undo action. Undo to cancel last action او redo to cancel undo action. یو د بل مخالف کار کوي. undo to cancel last action. هر کار چې د آخري کار کړی وي هغه کینسلوي. مثلا ما دلته یو جمله لیکلې، یا به کاپي پیسټ هم کو، د کاپي شارټ کټ هم کنټرول سی وکنه او د پیسټ کنټرول وی. دغه یو جمله ده، زه سلیکټ کوم، له دې ځای نه یې سایز غټوم. آخري کار مو کوم کار وکړو؟ د دې جملې سایز مو غټ کړو. که زه بیرته کینسلوم چې زه هم نه له دې نه مخکې چې کوم حالت و هماغه حالت ته دې بیرته راشي، نو فقط انډو کلیک ده، شارټ کټ یې کنټرول ځای کلیک کوو، بیرته به له دې نه مخکې چې کوم حالت کې و هماغه حالت ته به راشي. یا مثلا دا ما ډیلیټ کو، دومره مې انتخاب کړی ده، ډیلیټ مې کو. آخري کار څه شوی ده؟ خط ډیلیټ شوی ده. که دا کار بیرته کینسلوم نو بیا به انډو کلیک کوم، څه به وشي؟ بیرته به راشي. هر کار چې مو آخري کار کړی وي هغه راته کینسلوي. مثلا کله یو دا ځای زه سلیکټوم، د دې په ځای چې دا رنګ ورکړم دا رنګ رانه کلیک شو، بیا به څه کوم چې کینسلوم؟ فقط انډو کلیک کوم، کینسل کېږي. انډو تقریبا څو ایکشنه کینسلوي، صرف نه ډېر ایکشنونه کینسلوي. مثلا دا یو جمله ده، زه سلیکټوم، سایز یې ورته غټوم. اوس آخري کار کوم یو شو؟ د دې سایز غټ شو. دا جمله انتخابوم، رنګ یې بدلوم، دا اوس دا آخري شو، دا دویم آخري شو. اول آخري دا شو، دا دویم آخري شو. دا بله جمله انتخابوم، ډیلیټوم، اوس دا آخري شو، دا دویم شو، دا دریم شو. مثلا دا جمله انتخابوم، بولډ کوم، اوس وینې دا آخري شو که نه. نو که چېرته زه اوس انډو کلیک کوم، اول دا ایکشن کینسلیږي، بیا که انډو کلیک کوم بل ایکشن کینسلیږي، بیا که انډو کلیک کوم بل ایکشن، بیا که انډو کلیک کوم بل ایکشن. داسې د آخري ایکشنونه یو یو درته کینسلوي. که چېرته ریډو کلیک کو، ریډو بیا د انډو ایکشنونه کینسلوي. اوس ګوره که زه ریډو کلیک کوم بیرته به دا غټ شي، بیرته به دا رنګ واخلي، دا به ډیلیټ شي او دا به بولډ شي. هغه انډو چې کوم ایکشنونه کینسل کړي وي دا بیرته هغه انډو ایکشنونه کینسلوي. پوه شوې؟ دې ته انډو وایي او هغه ته ریډو وایي. شارټ کټ یې کنټرول زیډ او کنټرول واي. دلته چې وګورئ ورسره لیکلي به وي کنټرول واي او کنټرول زیډ. ډېر زیات استفاده کېږي چې کله موږ کار کوو، د کار دوران مثلا یو شی رانه ډیلیټ شي، یو شی رانه غټ شي که نه، نو بیا چې بیرته کینسلوو فقط کنټرول زیډ، بیرته یې راولو کنټرول واي. پوه شوئ؟ دې ته انډو ریډو وایي. بل به دې کې سیف خو درته معلوم ده چې کنټرول ایس شارټ کټ ته دلته هم شته او دلته هم شته. نور دې پروګرام کې داسې شی چې پاته نه دي. نو د ورډ پیډ کې موږ لا اولې ورځې نه ویلې چې ورډ پیډ ورډ پروسیسر پروګرام ده، او ورډ پروسیسر پروګرام هغه پروګرام ته ویل کېږي په کوم کې چې موږ اپلیکیشن او ډاکومنټ جوړوو. نو دې سره اوس بلد شوی چې موږ که یو اپلیکیشن جوړوو څه رقم به یې جوړوو، ډاکومنټ به جوړوو څه رقم به یې جوړوو، څه رقم به یې سیف کوو، پرنټوو به یې، پیج سیټ اپ به یې څه رقم، دا شیان ټول زده کړو. اوس زه له دې نه وروسته بل پروګرام ته چې هغه ده د پینټ په نوم، دا هم د وینډوز پروګرام ده. له دې ځای نه هم راوستی شي. دلته آل پروګرام اکسسریز کې لکه څنګه چې موږ ورډ پیډ خلاصوه، اکسسریز پینټ، د ځای نه هم خلاصوی شي او دلته یې لیکای هم شي چې زه ولیکم پینټ، نو هغه به یې راته پیدا کړي دلته راسه چې کله یې کلیک کړم پینټ پروګرام به راشي. دې ته څه شی وایي؟ مایکروسافټ پینټ. دا د مایکروسافټ د وینډوز پروګرام ده، لکه څنګه چې ورډ پیډ د وینډوز و، دا هم د وینډوز ده. پینټ پروګرام کې پینټینګ کېږي، پینټ خپله رسامي ته ویل کېږي که نه، نو دې کې رسامي کېږي. کله مو غوښتل چې یو شکل رسم کړو نو بیا به پینټ نه استفاده کوو. پینټ نه موږ تاسې په روزمره ژوند کې ډېر زیات استفاده کوو، بالخصوص د عکسو په برخه کې. کله یو عکس لږ وړکی کوو، لږ یې غټوو، بعضې واړه تغیرات چې راولو نو بیا موږ له پینټ پروګرام نه استفاده کوو. مثلا یو عکس غواړئ چې یو هغه کې واچوئ، یو راپور کې واچوئ، بعضې لږ تغیرات پکې راولئ، نو بیا موږ کولی شو چې له دې نه استفاده وکړو پینټ نه. نو پینټ د رسامي لپاره ده. په دې د دې لیاوټ هم هماغسې دي لکه څنګه چې د ورډ پیډ و، چې پکې اول ټایټل بار ده چې وینې دلته د نوم لیکلی ده چې موږ وپېژنو چې دا پینټ پروګرام ده، او بل پکې کنټرول بټنز دي، هوم منیو بار ده چې هوم منیو پکې ده، ویو منیو پکې ده، دا سټینډرډ بار یا کویک اکسس ټول بار ورته وایي، دا شی شو، او دا یې سټیټس بار ده. دغه پیج د په کوم پیج کې چې موږ کار کوو
دغه ځای کې ګوره کار نه کیږي، دا خړه منطقه کې کار نه کیږي، کار صرف په کوم ځای کې کیږي؟ د سپینه منطقه کې کیږي. دا مونږ غټولای وړکې کولای شو، مثلا که زه غټوم غټولای شم، که وړکې کوم وړکې کولای شم، خو کار صرف په دغه ځای کې کیږي، په دې ځای کې نه کیږي. کله چې یو شی رسموي، دلته ګوره مونږ شیپس لرو، رسمونه، هر شکل چې رسموي کلیک یې کړه، دلته یې رسم کار چیرته چې رسموي هر څومره قدر چې د غوښته کلیک ونیسه کاشي کتره. که د بیرته کوه لږ ځای ور بدلوه، یو ځای نه بل ځای ته هم کولای شي، که د غټو وړ کوه هم، خو تر څو دې بیرون کلیک کړی نه وي. ګوره دا شکل تر اوسه سلیکټ ده، که زه دې خواته کلیک کړم دا چوکاټ یې ګوره ورکېږي. کله که چوکاټ ورک شو بیا زه دا بیرته نشم کولی چې وړی کړم یا غټ کړم، بیا مجبور یم چې بیا زه انتخاب کړم. کله چې یو شکل نوی جوړ شو کلیک مې خوشې کړو، ګوره دا چوکاټ یې شته، نو دې نه زه بیرته کولی شم چې غټې کړم یا یې وړکی کړم یا یې له یوه ځای نه واخلم بل ځای ته یې کېږدم. خو کله که مې دې خواته کلیک کړو چې هغه سلیکشن یې ختم شو، بیا هغه کار نشم کولی، بیا زه مجبور یم چې دا بیا سلیکټ کړم او سلیکشن یې بیا وروسته وایي. نه بیا چې کلیک یې ګوره نه کېږي، بل شکل جوړېږي. وینې چې بیا کلیک کړم بل شکل جوړېږي. نو که چېرته هم شکلونه جوړول، له دې ځای نه مونږ شکل جوړولی شو. بل په دې ځای کې براش لرو، رسامي لپاره که په براش باندې کوم شی رسمول. وینې په کوم رنګ کې رسمیږي؟ تور رنګ کې. ولې تور رنګ کې؟ ګوره دلته مونږ کلر 1 او کلر 2 لرو، ځکه چې کلر 1 تور ده. که چېرته زه رنګ دلته سور واخلم، بیا چې زه یو شی رسموم څه رقم رسمیږي؟ سور. دلته چې هر رنګ کلیک کړی وي هماغه رنګ باندې رسمیږي. بل په دې ځای کې که چېرته مونږ خط لیکو، دلته وینې ورډ پیډ غوندې نه ده چې راسن کرسر ښکاره شي او خط ولیکې. کله چې خط لیکو دغه ټکسټ نه به استفاده کوو. وینې دا ایچ لیکلی ټکسټ، دا به کلیکوي، بیا چې هر چېرته خط لیکې همالته به کلیک کوئ. ګوره هلته به یو باکس غوندې جوړ شي، اوس چې خط لیکې دلته به خط لیکل کېږي. په کوم رنګ کې لیکل کېږي؟ کوم رنګ چې په کلر 1 کې وي. چې زه مثلا دا بدلوم، نو بیا چې کله زه اوس خط لیکم اوس به په همغه رنګ کې ولیکل شي. وینې اوس هم د دې باکس ته زه کولی شم چې دا یو ځای نه بل ځای ته یوسم چې هر چېرته یې. خو که مې دې نه اخواته کلیک کو بیا نه سلیکټ کېږي، بیا زه دا خط تغیرولی نه شم چې زه دا بدل کړم. نور لیکل کېږي، چې کلیک وهم ګوره نور لیکل کېږي، بیا دا نه بدلېږي. پوه شوې؟ دا ټکسټ ټول شو. او کله چې کلیک ووهې خط لیکلو لپاره، بیا دلته ګوره د ټکسټ فاونټس کوم چې مونږ په ورډ پیډ کې ویلې، دلته هم هماغه شی دي. مثلا که زه غواړم چې فاونټ یې ورته بدل کړم، له دې ځای نه سایز ورته زیاتوم، سلیکټ به یې کړم. اوس ګوره فاونټ سایز چې څومره ور زیاتوم دی به غټېږي، چې کوم وړکی کېږي. بولډ ایټالیک یې هم هماسې، باکس یې بیا له دې ځای نه ورته غټوی شو چې تر څو خط پوره ښکاره شي. بولډ ایټالیک او فاونټ سټایل دا شیان هماغسې. خو کله چې دی سلیکشن یې ختم شو، بیرون دې کلیک کړه، بیا هغه فاونټ شیان هم هغه ټولبار هم بیا له منځه ځي، نه ښکاره کېږي او بیا بېرته خط انتخابولی نه شو. بل په دې ځای کې بکیټ ټول یا فیل کلر، د ده کار دا ده که غواړئ چې کوم شکل ته رنګ ورکړي. اوس مثلا ما دا شکل جوړ کړی رنګ نه لري، خو غواړم چې یو رنګ ورکړم، نو بیا به دا استفاده کوئ. کوم رنګ ورکوي؟ کلر 1 کې چې هر رنګ وي هماغه رنګ اخلي. که بل رنګ کلیکوي، زه دا کلیکم، بیا راشي په دې کلیک ګوره دا به هماغه رنګ واخلي، یا مثلا دا رنګ کلیک کړم هماغه رنګ به واخلي. که دو شکلو ته رنګ ورکوم، دو ته رنګ ورکولی شم. نو دا ټول چې ده همیشه چې هر شکل ته مو غوښتل رنګ ورکوئ، بیا به له دې نه استفاده کوئ. که په ټوله صفحه کلیک وکړئ، بیا ټوله صفحه هم دا رنګ اخلي. که زه اوس مثلا بیرته سپین رنګ کلیک کړم، بیا یې کلیک کړم، ټوله صفحه به بیرته سپینه شي. نو دا رنګ ورکوئ. بل د پنسل ده، که غواړئ چې یو شی مې ورباندې رسم کړي یا یو شی ورباندې جوړ کړي، دلته چې کلر 1 کې هر رنګ وي هماغه رنګ اخلي. او بل پکې ریزر کوم ځای که پاکوي، بیرته پاکولی شي، دا ریزر ټول. بل د آی ډراپر ټول یا کلر پیکر، دا بیا څه کار کوي؟ ګوره که شکل ته متوجه شئ، دا هغه بامبلې باندې دا ماشومانو ته چې دوا ورباندې ورکوي که نه، دا هم هماغه شی ده. که چېرته دې رنګ اخیستو، مثلا زه دغه رنګ غواړم چې دغه شکل ته یې ورکړم، خو دلته یې نشم پیدا کولی. که چېرته کوم عکس یو رنګ ولري او هغه رنګ ته پیدا کوی نه شي، نو بیا به له دې نه استفاده کوي. اوس مثلا زه دا رنګ غواړم، کلیک یې کړم، ګوره کلر 1 کوم رنګ شو، همدا رنګ شو. یا مثلا دا کلیک کړم، دا سور رنګ کلیکم، کلر 1 کوم رنګ شو، سور رنګ شو. یعنی اوس که زه دا کلیک کړم، کوم ځای ته رنګ ورکړم، رنګ ورکول کېږي. یا مثلا که زه یو عکس ولرم، اوس ګوره زه له دې ځای نه اوپن کلیک کوم، یو عکس خلاصوم، مثلا دغه عکس ده، دا عکس مې خلاص کړو. وایي دا سیف کوئ که نه؟ بله نه سیف کوم، لکه څنګه چې موږ ورډ فیډ کې ویلي ول تمامه. مثلا زه دغه رنګ غواړم، دغه رنګ. اوس دا رنګ زه دلته په دې رنګو کې پیدا کولی شم. د عکس رنګ دو کې وینې پیدا کول یې لږ مشکل وي که نه، نو اسانه کار یې آی ډراپر ټول، کلیک یې کړه. اوس زه دغه رنګ غواړم، کلیک یې کړه، ګوره هماغه رنګ به راشي. اوس که مثلا خط لیکم،
هر شی رسموم په هماغه رنګ کې به لیکل کېږي ګوره پوه شوئ دې ته آی ډراپر وایي یا اوس مثلا دا کلیک کوم دغه شین رنګ کلیک کوم دا ګوره دلته هماغه رنګ نو اوس که خط لیکم شکل جوړوم هر شی چې جوړوم په هماغه رنګ کې به جوړېږي پوه شوئ بل دا زوم مګنیفایر چې کلیک کوي څه کوي زوم کوي دلته یې مونږ تاسې لرو نارملي څو فیصده ده 100% ده 100% کې چې څومره ښکاره کېده که چېرې پرنټوم مو هم په هماغه اندازه بیا پرنټېږي نو دلته یې صرف زوم ده چې که غواړئ چې بعضې ځایونه لږ درته غټ ښکاره شي کولی شي چې غټ یې ښکاره کړي او که بیرته کموي بیا بیرته پوه شوئ په دې باندې بل د سلیکټ ټول سلیکټ انتخابولو ته وایي په ورډ فیډ کې چې موږ تاسو خط انتخابو د کرسر په ذریعه به مو انتخابو که نه کلیک به مو پرې ونیو پې کش به مو کړ خط به سلیکټ شو دلته خو خط نه لرو عکس لرو که نه عکس لرو اشکال لرو نو بیا کوم شکلونه سلیکټول عکس مو سلیکټول بیا به یې څنګه سلیکټوو نو بیا به دلته موږ د سلیکټ نه استفاده کوو سلیکټ ټول کلیک کړه اوس مثلا زه غواړم چې دغه ځای انتخاب کړم دا ځای انتخاب شو اوس که هر تغییر راولم په دې ځای کې راځي مثلا که یې ډیلیټوم ډیلیټ که یو ځای نه بل ځای ته وړم اوس مثلا دا ځای مې سلیکټ کړو بل ځای ته یې وړم هم یې وړای شم که غټوم غټولی شم وینې هر تغییر چې راولم په کوم ځای کې بیا هغه تغییر راځي کوم ځای کې چې مې سلیکټ کړی وي که دې خوا ته کلیک کړم سلیکشن ختم شو دویم وار به بیا زه کوم ځای غواړم بیا به یې سلیکټوم بیا به زه په هغه ځای کې تغیرات راوستی شم دې ته سلیکټ ټول وایي انډو کنټرول زیډ ګوره عکس مثلا دا ځای ما ډیلیټ کړو خو بیرته یې راولم انډو کوم چې څومره کنټرول زیډ وهې اکشنونه بیرته انډو کېږي لاست اکشن بیرته کینسلېږي بل چې دلته مونږ کلیک وګوره دلته مونږ د سلیکشن لپاره مختلفې طریقې لرو چې دغه لاندې بټن کلیک کوو اول دا ریکټنګولر و چې دا مونږ تاسو وویلې چې کله یو سلیکشن کوو چارکونجه سلیکشن کېږي یعنې کار تغییر راولمه ګوره چارکونجه باندې شو بل په دې ځای کې مونږ سره ده فري په دې بیا هر ځای سلیکټوای شي یعنې د دې سلیکشن چارکونجه نه ده دا لکه پنسل غوندې چې یو رسم کوي هماغسې سلیکشن هم کولی شي اوس مثلا زه دا کلیک کوم دغه غونډۍ داسې سلیکټوم ګوره داسې رسم غوندې به هغه کوم تر څو یې پوره کوم دا کوم ځای سلیکټ شو کوم ځای چې ما خط ورباندې کش کړو ګوره هغه سلیکټ شو دې ته فري سلیکشن وایي ګوره چارکونجه نه ده کوم ځای چې ما غوښتی و هماغه ځای راته سلیکټ شو دې ته فري سلیکشن وایي فري چې هر ځای وغواړې اوس مثلا زه دا ځای داسې غواړم اوس وګورم دا ځای به سلیکټ شي که یې ډیلیټوم که هر تغییر راولم په دې ځای کې به تغییر راځي بل په دې ځای کې ده سلیکټ آل شارټکټ یې کنټرول چې کلیک کې هر شی چې وي ټول سلیکټ کېږي یعنې که هر تغییر راولم که یې ډیلیټوم ټول به تغییرېږي که یې کاپي کوم ټول به کاپي کېږي که یې کټوم ټول به کټ کېږي نو دې ته سلیکټ آل وایي بل د انورټ سلیکشن انورټ سلیکشن بیا سلیکشن معکوسه کولو ته وایي مثلا ما دغه ځای سلیکټ کړی اوس که تغییرات راولم خو همدې ځای کې راځي چونده ځای سلیکټ ده که نه که چېرته دا سلیکشن وي او زه دلته راشم انورټ کلیک کړم بیا همدا ځای پرېږدي نور ټول سلیکټ کېږي کوم ځای چې ما سلیکټ کړی و هغه پرېږدي چې کوم ځای نه ده سلیکټ هغه سلیکټوي یعنې اوس که زه ډیلیټ وهم ګوره هماغه ځای به پاتې شي نور به ډیلیټ شي دې ته انورټ وایي مثلا دا وار مې دا ځای سلیکټ کړو په فري باندې به یې سلیکټ کړو دا ځای مې بیا داسې سلیکټ کړو کوم ځای سلیکټ ده دا ځای سلیکټ ده یعنې که تغییرات راولم دلته به راځي خو که زه دلته انورټ سلیکشن ورته ووایم اوس به نور ځای سلیکټ وي که یې ډیلیټ کړم دا به پاتې شي نور به له منځه لاړ شي دې ته انورټ سلیکشن بل د ټرانسفارم سلیکشن ټرانسفارم سلیکشن که مثلا غواړئ چې یو ځای دې سلیکټ کړی وي هغه ځای غټ وړکی کې ټرانسفارم نه استفاده کوئ ټرانسفارم کولی شي چې غټ وړکی کې راسنه هم کېږي او نه بخښنه غواړم دا ټرانسپیرنټ سلیکشن ده ټرانسفارم نه ده ټرانسپیرنټ سلیکشن ده ټرانسپیرنټ سلیکشن که چېرته اوس زه دا صفحه لږ غټه کړم یو شکل هم ولرم مثلا دغه ځای کې یو شکل لرم یو رنګ هم ورکوم اوس که زه سلیکشن وکړم مثلا دغه منتخب مې سلیکټ کړه دې سلیکشن کې ګوره موږ سره دغه سپین ځای مې نه سلیکټ ده دا ځای سلیکټ ده دا او دا منطقه که نه که زه دا سلیکشن واخلم بلې منطقې ته یوسم دا سلیکشن راواخلم دلته یې راوړم سپین ځای څه شو نه به کې ښکاري که نه که چېرته وایي چې نه ښکاره دې شي بیا به دا ټرانسپیرنټ ایسته کوي اوس که زه دا دې خوا ته راولم سپین ځای سره شته که نه که چېرته بېرته ټرانسپیرنټ کلیک کړم بیا بیرته ورکېږي نو که چېرته مونږ کله د صفحې نه هم یو ځای سلیکټ کړی وي او بیا هم غوښتل چې هغه ورسره را نه شي نو بیا به دا ټرانسپیرنټ کلیک کوو که ټرانسپیرنټ کلیک نه کړو هغه صفحه هم ورسره راځي که بیرته ټرانسپیرنټ کلیک کړو بیا بیرته ختمېږي پوه شوئ دې ته ټرانسپیرنټ سلیکشن وایي
بل په دې ځای کې مونږه کټو کاپي لرو. کټو کاپي هماغه څه ده لکه څنګه چې مونږ تاسې په ورک پیډ کې کوو. صرف فرق به یې څه شی وي چې هلته چې مونږه خط کټو کاپي کوه او خط به هم سلیکټوه د کرسر په ذریعه باندې. دلته چې کوم ځای کټو کاپي کوې سلیکټوې به په دې باندې یا په دې یا په دې یا سلیکټ حال که نه. اوس مثلا زه ریکټینګولر ټول غواړم دا ځای مې سلیکټ کړو. اوس ګوره کټو کاپي فعال شو. که چېرته سلیکشن نه وي بیا دوی کار نه کوي. دا ځای مې سلیکټ کړو یا یې کټوم یا یې کاپي کوم. فرق یې څه و چې کاپي یې دلته هم پرېږدي چې هر چېرته پیسټ کړي همالته هم راځي او کټ یې له دې ځای نه باسي چې بیا د پیسټ کړو همالته راځي. فرق یې هماغه شی ده. اوس ګوره زه کاپي کلیک کوم دلته دی شته پیسټوم یې دا د ګوره بل هم راغی هغه هم شته دا هم شته. خو که یو ځای کټوم مثلا دا ځای بیا سلیکټوم او دا ورې کټوم له دې ځای نه ختم شو چې کله پیسټ کلیکم دلته راځي. اوس چې دا هر ځای کې ږدم زما سره یعنې کټ یې له هغه ځای نه ختموي چې پیسټ یې کړي په سر کې راځي بیا چې هر چېرته یې غواړي. کاپي یې همالته هم پرېږدي بلې کاپي هم درته راولي. پوه شوې په دې باندې. بل دا کراپ. کراپ یې کټوي. کراپ مو ګوره همیشه په یاد وسه چې هر پروګرام کې وي کراپ د قیچ کېدو د کټېدو لپاره ده. مثلا که زه غواړم چې دا عکس کراپ کړم اوس ګوره اول به یې سلیکټوم دا مثلا دومره ځای مې سلیکټ کړو ګوره کراپ فعاله شو. چې کراپ کلیک کړم همدا ځای پرېږدي نور ټول ختمېږي. دې ته کراپ وایي چې هر څومره ځای اوس مثلا زما ټول عکس په کار نه ده د سلیکشن په ذریعه مې سلیکټ کړو زه هم دومره ځای دی راشي سلیکټ کراپ همدا ځای پرېږدي نور ټول ختموي. په ټولو پروګرامو کې هم کراپ همدا کار کوي. اوس مثلا په ورډ کې یا نورو پروګرامو کې چې موږ وروسته وایو کله چې یو عکس کټوو نو کراپ نه به استفاده کوو. همالته هم نوم کراپ ده. دا بعضې اپشنونه چې موږ وایو په ټولو پروګرامو کې همدا نومونه وي. مثلا لکه دلته چې موږ سیو سیواز اوپن پرنټ دا وایو که نه تر هر ځای چې موږ هر څومره پروګرامونه ووایو په ټولو کې همدا شیان همداسې دي. اوپن به فایل درته خلاصوي سیو به یې سیو کوي سیواز به یې په دویم نامه کوي کراپ به یې کراپ کوي چې کله د یو عکس کټوه کراپ کلیکه کراپ کېږي. پوه شوې په دې. بل د ریسایز. ریسایز که دې غوښتل چې عکس غټ وړکی کړي اوس مثلا زه عکس به بېرته له سره نوی خلاص کړم دا دې عکس کې تغیرات نه سیو کوم فعلا نوی عکس ګوره دا عکس ډېر غټ ښکاري. غټ ښکاري که نه په څو فیصده کې په 100% کې یعنې که موږ پرنټوو هم دومره غټ به پرنټ کېږي. خو که ته وایې چې نه لږ وړکی شي بیا به څه رقم وړکی کوې ته راستن ریسایز کلیک ریسایز horizontal and vertical. horizontal عمودي دلته نشانونه هم ورکړي دي او vertical عمودي او دا افقي. فعلا څو فیصده ده 100%. نو زه وایم چې ووډ دي شي مثلا څو دي شي 50% مخکې 100% و اوس څو فیصده شي 50. اوس چې کله زه وکې کوم ګوره دا به نیمایي په اندازه وړکی شي یعنې که اوس پرنټ وم نو دومره به راته پرنټ شي. دې ته ریسایز وایي. بل په دې ځای کې سکیو ده. دې ته سکیو وایي. سکیو کږولو ته وایي چې یو هوریزنټل ده بل ورټیکل ده. دا یې داسې داسې کږوي او دا یې سولوشنونه یې ورکړي دي. مثلا زه وایم چې هوریزنټل د عکس یو 25 درجې سکیو شي کېږه ګوره 25 درجې سکیو شي. انډو به یې کړم کنټرول زیډ چې اکشن بېرته کینسل شي. که چېرته ورته وایم چې نه ورټیکل دې شي مثلا یو 20% ور ورټیکل به شي. که کنټرول زیډ یا انډو دلته هم شته کلیک یې کړم بېرته به کینسل شي. پوه شوئ. بل د روټیټ. روټیټ معنا تاوول. که غواړم چې دا عکس لږ تاو شي څه رقم تاو شي ګوره روټیټ 90 ډیګري روټیټ لیفټ رایټ لیفټ رایټ طرف ته تاووي لیفټ لیفټ طرف ته تاووي. یو بل عکس به راولو چې پکې روټیټ ښه معلوم شي. دا عکس به راولو دا به نه سیو کوم ریسایز به یې کړو چې فعلا لږ ووړ شي ووړ شو. اوس ورته وایم چې روټیټ دې شي څو درجې 90 درجې راسته طرف ته ګوره 90 درجې که بېرته انډو کړم بېرته به سیده شي او لیفټ یې دې بل طرف ته کوي انډو 180 درجې 180 درجې ته وایي چې بیخي به سرچپه شي انډو یې کړم بېرته به سیده شي. او فلیپ ورټیکل دا یې هم سرچپه کوي عکس سرچپه کوي بېرته یې انډو کړم بېرته به سیده شي. بل فلیپ هوریزنټل ده. فلیپ هوریزنټل یې څه رقم اړوي دغسې اړوي یعنې اوس ګوره دا شی کومې خواته ګوري خواته ګوري که نه که فلیپ هوریزنټل کم اوس به کومې خواته ګوري خط هم ګوره سرچپه شو. فهمه ده ورته. که بېرته زه راشم فلیپ هوریزنټل یې کم ګوره اوس ګوره دلته انډو ټو کینسل د لاست ایکشن ریډو ټو کینسل د انډو ایکشن. خو که چېرته زه فلیپ هغه کمه ګوره دا سرچپه شي هماسې وړي. دې ته روټیټ وایي. بېرته روټیټ کې بېرته به سیده شي. دا شوه هوم مینیو. بل په دې ځای کې ما مخکې هم درته ویل چې ګوره نیو اوپن سیو سیواز پرنټ
دا ټول هماغسې دي لکه څنګه چې موږ په ورکپیډ کې ویلي وو. اوس مثلا دغه عکس کې موږ تغییرات راوستل، زه غواړم چې دا ثبت شي سیف. که په دویم نامه سیف کوم سیو اس، که عکس یا کوم فایل خلاصوم اوپن، که نوې صفحه راولم نیو، که یې پرنټوم اول یې پرنټ پریویو ګورم، که مې بیا پرنټوم پرنټ. ګوره پرنټ کې هم هماغه آپشنونه دي چې پرنټر انتخابوئ، ټولې صفحې پرنټوئ، شماره ورکوئ، څو کاپیانې غواړئ. او پرنټ پریویو که ګورئ هم هماغسې، کویک سلیکشن پیج سیټ اپ که غواړئ چې پیج کې تغییرات راولئ هم هماغه شی ده. ګوره چې اول سایز انتخابوئ چې موږ ویلې زیات خلک کوم سایز نه استفاده کوي، A4 نه خلک زیات استفاده کوي. مارجنز شو، مارجنز څومره ورکوئ، پورټریټ شو، لینډسکیپ شو، که غواړئ چې عکس په سنټر کې راشي نو له دونه استفاده کوئ. دا یې پیج سیټ اپ شو. سینډ ان ایمیل، که چېرته انټرنیټ ولرئ او غواړئ چې په ایمیل کې یو چاته واستئ بیا دا کلیک کوئ. بل د سیټ از ډیسکټاپ بیک ګراوند. ډیسکټاپ موږ اوله ورځ ویلې چې کوم ځای ته وایي، دې صفحې ته وایي که نه. په دې صفحه کې ګوره فعلا دغه یو عکس ده. که غواړئ چې دغه عکس راشي کوم چې تا دلته جوړ کړی ده نو بیا به دا یو کلیک کوئ، سیټ ډیسکټاپ بیک ګراوند. په دو کې درې قسمه دي چې دا بیا وروسته په ډیسکټاپ پراپرټیز کې وایو. فعلا که زه مثلا فیل کلیکم نو دا یوه صفحه به دی وایي باید سیو یې کړې، سیو به یې کړم نو زه ګوره په ډیسکټاپ به راشي. څونه راغی؟ یو دانه راغی. دلته نور آپشنونه هم دي، که غواړئ چې یو نه دوه درې راشي بیا به دا یو استعمالوي. اوس ګوره که چېرته ټایل کلیک کړو، ټایل کې چې څومره زیات راتلای شوی هغومره زیات راځي. اوس ګوره څو دانې راغلي؟ 4 دانې. دلته 4 ولې راغلي چې دا همیشه د سایز مربوط ده. اوس ګوره عکس دومره ده نو څو دانې زایدای شي؟ 4 دانې زایدای شي. که چېرته زه ریسایز کې ووړ کړم مثلا دا 0% کړم، اوکې 0 به ډېر ووړ شي، بېرته به یې انډو کړم 50% به کړم. نه بیا یې 100 که نه، یعنې که اوس زه بیا لاړ شم دا څو فیصده ده؟ 100 ده. یعنې اوس دا 100 ده، څو فیصده بیا کوي. نو اوس که چېرته زه دا ټایل کړم نو اوس چې څومره ډېر زایدای شي هغومره به راشي. وایي سیو یې کړه، سیو به یې کړم. اوس وګوره څو دانې دي؟ یعنې د عکس سایز مربوط ده. که چېرته سایز یې وړکی وي ډېر راځي، او که سایز یې غټ وي بیا لږ راځي. سایز موږ سره هلته شته چې بیا سایز ورته غټ وړکی. نو که چېرته په دې ځای کې ټایل کلیک کوو بیا تکراریږي چې هر څومره ځایدل همغومره راځي. او که سنټر کلیک کوو بیا یو دانه په منځ کې راځي. وینې دا هم وینې د سایز مربوط چې څومره یې سایز وي همغومره راځي. که یې سایز غټ وي غټ به ښکاري، که وړ وي وړ به ښکاري. دا سیټ از بیک ګراوند شو. بل د پراپرټیز. پراپرټیز د دې په هکله معلومات دي بعضې چې دا فایل په کوم تاریخ سیف شوی ده. خو دا اوس دستې مونږ سیف کړو که نه. نو تاریخ نن څو ده؟ 28 12 میاشتې 700 بجې وو 3:03 وو. سایز یې څومره ده؟ سایز وروسته وایو، ریزولوشن هم وروسته وایو. یونټ یې څه شی ده؟ انچز. وینې خطکش په څه شي باندې ده؟ انچ باندې. که وایو سانتي میټر او پکسل یې کړو لکه څنګه چې مونږ تاسې په ورکپیډ کې وویلې. بیک ګراوند یې کلر. د عکس چې ده رنګه ده. که غواړئ چې تور سپین یې کړئ بیا بلیک اینډ وایټ کلیک کوئ. چې کله یې اوکې کړئ عکس تور سپین کېږي. خو که دویم وار زه راشم کلر کلیک کوم بیا عکس بېرته رنګه کېږي نه. اوس ګوره که زه بلیک اینډ وایټ کلیک کوم اوکې یې کړم دا مې اوکې کړو، عکس څه رقم شو؟ تور سپین شو. که زه بېرته راشم پراپرټیز ته او دلته کلر کلیک کوم نو عکس به بېرته رنګه شي؟ بېرته رنګه کېږي نه. اوکې کې بېرته رنګه کېږي نه. یو شی پکې دا راځي که چېرته زه په پراپرټیز کې دلته ورته وایم چې بلیک اینډ وایټ دې شي، عکس خو تور سپین شو. اوکې که دلته رنګونه مو ګوره ټول تور سپین شي، رنګونه مینه نشته. که چېرته زه بېرته دلته پراپرټیز کې دا کلر کلیک کوم عکس خو رنګه کېږي نه، خو دا رنګونه بېرته فعاله کېږي. انډو کېږي بېرته بیا سمیږي چې هغه کې اکشن دې بېرته انډو کې که نه، په انډو باندې بېرته کېږي ځکه چې د انډو کار هم دا ده چې اکشنونه کینسل کړي. بل په پراپرټیز کې موږ سره ویډ اور هایټ د دې صفحې چې صفحه فعلا څو انچه ده. ما درته ویلې چې زموږ صفحه دغه سپینه ده، دې طرف کې کار نشو کولی که نه. نو دا سپینه صفحه اوس څو ده؟ ویډ دی باره چې د 3.2 ده او هایټ چې ده 2.2 ده. که زه غټوم له دې ځای نه هم کولی شم او راسنې دلته هم کولی شم. مثلا که زه دا 15 کمه چې 15 انچه شي او داسې 3 انچه شي اوکې کړم، وینې صفحه به لږ راغټه شي. له دې ځای نه راسم کولی شو. که زه دلته غټه کړم هلته هغه خپله زیاتېږي. چې کله دلته راشي ګوره دا به خپله زیات شوی 6 شوی او 4 شوی. دې ته پراپرټیز وایي. بل اباوټ پینټ د پینټ په هکله معلومات چې پینټ هم د چا ده؟ وینډوز 7 پروفیشنل یو پروګرام ده، مایکروسافټ او ورژن دلته هر څه معلومات یې دلته لیکلي دي. او بل په دې ځای کې ایکسنټ. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ بس به وي.